خلکو ته چې دا اولادونه یې مدرسې ته رالېږلي دي دغه بچیان حافظان عالمان او د دوی دپاره د خوشحالۍ ذریعه او سبب وګرځئ ځکه په دې اوسني حالات کې بچی قرآن ته کېنول او قرآن پرې زده کول دا ډېره مهمه خبره ده اوم لمبر کې اسلامي آداب ورته ښودل دا تبلیغیانو حضراتو دا مدرسې چې دي دا د عوامو دپاره ډېر د خیر هغې ذریعه تبلیغي حضرات یو خبره کوله وایي چې کله په کلي کې آبادي کې او کوټه جوړی نو په دې کې هر سړي نظر او هدف دی چې زه اشداره کړکۍ پکې جوړه کړمه د دې دپاره چې رڼا پرې راسي نو تبلیغي حضراتو دا خبره کوله هغه ویلې چې ته دا کړکۍ اشداره جوړی په کوټه کې دا په دې نه جوړه کړه چې زه پې اذان واورمه نو څه به شي رڼا به خپله ورته راسي نو الله رب ذوالجلال به درته څه شی درکړي اجر درکړي نو خبره مې دې پورې کوله چې اسلامي آداب او سپارښتنه ورته کول چې بچیه په دې خبره الله خفه کېږي د رسول الله مبارک زمانه و رسول الله په دسترخوان سره ډوډۍ ته ناسته او ماشوم بچی هم ورسره ناسته نو ماشوم بچی د رسول الله مخکې د ډوډۍ کپ چوکه که او په چپ لاس یې خوراک کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي بچیه په ښي لاس خوره او د خپلې مخې نه خوره نو دا ښودنه یې په چا باندې دیني ښوونه او سپارښتنه ورته دا یې په مور او پلار باندې حق ده دا به کوي او اتم نمبر کې د مور او پلار باندې د اولاد حق مینه او محبت ورسره کول علما ناستي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ټولو اولادونو کې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ډېره ګرانه وه چې کله به هغه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د کور نه راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته جګ سو او په تندي به یې چپ کړه او بیا به یې ځان سره کېنوله نو په دې انداز کې د اولاد سره مینه او محبت کاوه موږ او تاسو نن مینه او محبت د اولاد سره دا کوو که د جمع وخت وي نو خوب نه نه راجېږو که د سبق وخت وي خوب نه نه راجېږو او که د نور د ګټې او د نورو شیانو وخت وي بیا یې ښه راجېږو دا مو سره مینه او محبت ده پکار دا ده چې مینه او محبت دا یې مونږه چې هغه باندې هغه لورینه وکړو چې دنیا هم د خیر سبب د آخرت هم د خیر سبب شي نو مینه محبت ورسره ساتل دا د مور او پلار باندې د اولاد حق ده چې دا به څه کوي مور او پلار به ورسره مینه او محبت ساتي آخري نمبر کې په ښه کورنۍ کې ورته واده کول چې کله دا بچی بالغ شي او دین زده کړي په دین ملبس شي نو بیا